قسم شهوت چې حرامو ګوره د حلال او خواهشات الله موږ خپل دایره راکړې ده الته پوره کوا الحمدلله کلا او دایره د موږ د مرین نه نیول حلال نکاح کې حلال بیبي دي دا بچی دي حلال رزق خوراک کوا ګډ حلال کچ وست کی ګډان لاله خوري ته الله دا وی چې مخره جوسونه روزانه ځان لکوو شربتونه کوو ک نیمبان پکې نه چوړای او قبل شي پکې چې سکای ته الله دا ویلی چې مسکا نه الله تعالی قرآن کې بار بار وي ما در باندې نعمتونه کړی بندگانو خوري او سکای کلو واشربو خوراک کوي او سکا کوي زما د نعمتونو خو شکر مې ادا کوي نه شکر مې مکوي چې خوري او سکای زما او زما به حکمونه ماته وي ما سره بیا شرکم کوي دا کار مکوي مونږ الله دې نه منع کړی خو ګوره دا دومره ډېر حلال سکل دي په دنیا کې دا جوسونه دا شربتونه دا مزي تا ته وایي چې ګوره دا شراب مسکه دا یو پکې مردار شی دی دې نه ځان وساته نو ګوره حلال ښه ډېر دي د حرامو په مقابل کې او حرام لږ دي اوس یو سړی دا دومره ډېر حلال پرېږدي او په دې دومره ډېرو پاکو څیزونو کې دا په دې مرداره پسې منډه وایي سبا له دې الله ته دا نشي ویلی چې یا الله ولې دې راونیولم الله به ورته وایي په سترګو ړوند شي تا زما د دومره حلالي دنیا ته نه کتل چې دا دومره حلال څیزونه د شرابونه په نیم ریټ باندې تا ته جوسونه میلاوېده کومه خرچه چې دې په شرابو کوله د دې په نیم ریټ باندې به تا ښایسته ښایسته جوسونه خپله مسکلی او په ښځو او بچو به دې مسکولې ظالمانو تا چې کوم دې مالونه راواخیسته په چرسو او په بنګو او دغه رنګه په ایسونو او په شرابونو باندې دې پیسې لګولې په دې باندې تا ټول هغه مال او دولت تباه کولو ما درله دې لپاره دا مال درکړی نو حرام لګ دی الله دې نه منې شه او حلال ښه ډېر دی خوراک سکاک څومره څاروي دي چې الله موږ له حلال کړي خو په دې کې راته الله رب العالمین بعضې ذکر کړی که دا مه خوره هلکه دا سپی دی دا خنزیر دی دا فلان دی راته یاد کړي دا مه خورئ دا پکې مردار دی دا حرام نو ګوره هغه حرام کم دی او حلال الله څومره ډېر کړي څومره فراخي الله موږ باندې راوستی ښایسته خوراک خیسته نعمتونه د الله دا خوره الله رب العالمین تا ته په دې څه نه وایي